پرون سار ماته یو ملګري ټېلیفون وکړ، پرون سار، دا پرونی سارانۍ خبره ده. السلام علیکم ملګرو. شیخ صاحب یو کس ټلیفون کړی او شیخ صاحب ته یې په ټلیفون کې کومې خبرې کړي دي، موږ ګراني راغله، غضبونه راغله، والله فک اوس وخت موږ باندې اور نه ورسه دا ویډیو ګوره، دا ویډیو دومره شی کې مخ ګوړ ګوړ ته ورسوي. شیخ صاحب د کامنټ کې سبحان الله ماشاءالله مو لیکي راځي. سار ماته یو ملګري ټلیفون وکړ، پرون سار، دا پرونی سارانۍ خبره ده. اور راته یې مولوي صاحب مهرباني وکړه دا په تقریر کې ووایا، وی کریټ میں اوس پړ ده امرتو، دا کریټ و مې سپړ ده. نو د امرتو په دې وخت کې که ستاسو خیال وي نو خلک دا پاڼې ماڼې اچوي چې د امرود پاستي او کچوي او دې سره دو پخوري نو پاخه شي. وایي چې امرود مې راوویستل نو چې کوم ځای کې پاڼې پرتې وې او ویښ کې نو قرآن شریف روح قرآن شریف چا ټوکړې ټوکړې کړی او پاڼې پاڼې کړی او د امرود د ویښ کې د پاڼو سره هغه ورته ورغلل. وای خدایه مسلمانه، ای مسلمان ډېر زور اورې، په خدای زور اورې، په خپل سوچ او په خپل فکر کې ته په خدای زور اورې. ستا سوچ نشته، ستا فکر نشته، مال دله راغی، دولت دله راغی، نشه دله راغله، موټرګې دله راغلې، بنګله دله راغله. خدای سره دشمنی کې کم خدای چې په یو سکند کې دې ختمولی شي، لوګي به دې کې او دوړه به دې کې ظالمه ګورې، په داسې غم به دې اخته کړي چې بیا به د سره علاج نه، بچی به د طرف پرځي او بیا به کله یو هسپتال ته وړې پنډۍ ته یو خوا بل خوا. یا خدای پاکه معاف مې کړې، ډاکټر به علاج نشته کور کې نه، ښځه به راته راوغورځوي، پلار به راته راوغورځوي، مور به راته راوغورځوي، مقدمه به راته جوړه کړي، دشمني به درته جوړه کړي، ستا په وجود به داسې بیماري راولي چې لا علاج به وي، پیسې به لګي او جوړېږي نه، بیا به څه کوې. څومره مست شو دا خلک، کیړی د دوی نه پاتې نه شوې، د کیړو په هغه تلي چې ځمکه باندې ږدي او په سوټو ږدي او د پاسه پې ګرځي، په هغې د خدای او د پیغمبر. دا خو به موږ دا ووایو چې دا هغه ظالمان کوي چې کوم نه خدای مني نه رسول مني. لیکن ته خو مسلمان یې صاحب، د دې ملک باشنده، ته قرآن شریف شلی او ټوکړې ټوکړې کې قرآن شریف او د ردی په شانتې امرودو ته لاندې د خدای قرآن ورچي. نو ابو جهل ته خدای پاک 14 کاله صبر کړی، 14 کاله چې د پیغمبر مبارک په شا د ابو جهل په وینا باندې پیروان او لرې واچولی شو، نو 14 کاله ورته الله صبر وکړ، په بدر کې راونیو. نو بیا هېڅوک نو چې بچ کړی. نو امیه ته چې بلال سره به ظلمونه کول، نو 14 کاله خدای پاک صبر وکړ، نو په بدر کې راونیو. نو بیا د خلاصي څوک نو. نو قارون د موسی علیه السلام سره ظلم کو او زیاتې یې کو، موسی علیه السلام یې بدنامه، نو په خدای کې ځمکې راخ که او بیا څوکونه چې د هغه ځمکې نه یې بچ کړي. او حضور پاک فرمایي تر اوسه پورې په پونده تاویږي تاویږي او لاندې روان دی. او ما هغه ځای په مصر کې لیدلی دی چې کوم ځای قارون غرق شوی دی چې په هغې کې ترخې اوبه راوتي دي، د دریاب ترخې اوبه پې نن هم د پاسه ولاړ دي. هغه خدای چې په یو ماشي نمرود راونیو، یو ماشي بس په مکې وردن نه شو، د ماشي د لاسه خدای پاک هلاک کړ. هغه نمرود چې دلته غټ خدای وي، هغه الله چې فرعون د لکونو لښکر سره په بحر قلزم کې غرق او تباه کړ، ما هغه طرف لیدلی دی، هغه ځای ما لیدلی دی. د دغه خدای سره مقابله کوي. اوس چې دا مخکې کورونا تېره شوه، څومره خلک یې راوپرول، ټیک ټاک او کورونا، دلته جنازه او سبا هلته جنازه او بله هلته جنازه، په ډینګي ماشي باندې څومره مخلوق خدای پاک مړ کړل. او که در باندې بل افت راولي نو خدای سره به څه وکړي، د خدای مقابله نشي کولی. ان بطش ربک لشدید، د خدای پکړ ډېر مضبوط دی. د شپې به ودې په 2 بجې په 12 بجې، خو که د ځمکې له یو جړق ورکړو یو زلزله یې پرې راوسته، قسم په خدای هر څه تاله واله او برباد. څومره په مونږ کې کبر پیدا شوی، دې پیسې مونږ کوم ځای ته ورسو، مړه ورکه که دا پیسه ډېره چې ته وګټې وګټې، هغه به خورې چې کومه دله مقرر ده. زما دې په خدای قسم یې کې د هغې نه زیاته وه، هغه باغ غوندې چې کوم دله مقرر ده، هغه کوټه کې به اوسېږي چې کوم کې دله مقرر ده.
وګټه پیسې په کروڑونو په اربونو کانې اړی راړی په ګوتو شوېرې ستا پیسه ده ما سره دولت ډېر دی به ټیک ته بینک کې پروت دی که نه بینک کې ستا هم ده او پردی هم ده خورې به هغه چې د دوو ډوړو نه زیات د یوې نه چې څوک خوري دوه نشي خوړی او چې دوه خوري درې نشي خوړی او چې درې خوري څلور نشي خوړی دغه نه یو خوره زیات همدغه جامې به اغوندي او چې څونه مال زیاتېږي که نه د پښتنو متل د چرګې درته نه وایم خو چې څومره مال زیاتېږي نو هغه به سړي کې شوړوالی زیاتېږي موږ په کوم طرف موږ لاړو